سپریچینه لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشئ په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته روسیا وايي همدا اوس افغان طالبان تر اوکرين مجهز وسلې لري. روسیا وايي له امریکا پر مختللې وسلې طالبانو ته په میراث پاتې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وايي طالبانو ته داسې وسلې په میراث پاتې دي چې هغه په نښه کولو کې دقیق او پرمختللي ګڼل کیږي. شویګو وايي طالبان د امګړۍ سل جولاین توغندي هم لري چې د ټانکونو او چورلکو په نښه کولو کې ترې کار اخیستل کیږي. هغه زیاته کړې چې طالبان د امګړۍ تر اوکرين هم مجهز دي ځکه له دوی سره د جولاین توغندیو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي په داسې حال کې چې اوکراین دا شمیر توغندي نه لري. روسیې د دې ترڅنګ دا هم ویلي چې د امګړۍ له افغانستان د نشي توکو او پرمختللو وسلو د موجودیت خطر هم احساسېږي. بل لور ته برټانیا وایي که طالبان د حکومت په څیر چلند وکړي همکاري ورسره کوو. برټانیا وایي له طالبانو سره د داعش ډلې ضد مبارزه کې همکاري کوي. د برټانیا د وسلوال پوځ لوی درستي جنرال نیک کارټر په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې که طالبان د یوه رښتیني حکومت په څیر له مسایلو سره چلند وکړي نو دوی تیار دي چې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د په خبره برټانیا د داعش د خطرونو او دغې ډلې پر ضد له طالبانو سره د بشپړې همکارۍ ته تیار دي خو په دې شرط چې دوی د یوه رښتیني حکومت په څیر چلند ولري. او ملګري ملتونه وايي وچکالي د 2 میلیونو افغان کروندګرو ژوند ګواښي. ملګري ملتونه وايي وچکالي د شاوخوا 2 میلیونه افغان کروندګرو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي مسؤلیت نه لري خو د دې وضعیت تر ټولو ستره ضربه افغان کروندګرو ته رسیږي. سرچینه وايي چې د وچکالۍ له امله د کروندګرو حاصلات د پام وړ نه دي نو له همدې امله دوی له لوږې سره مخ کیږي او د دې احتمال شته چې له کروندګرۍ لاس په سر شي. ملګرو ملتونه وایي چې د افغانستان 2 میلیونه کروندګرو ته باید د خوراکي او نورو توکو مرستې برابر کړل شي. سرچینه وایي که کروندګر له کروندګرۍ لاس په سر شي په افغانستان کې به د خوړو د مسؤلیت کچه نوره هم راټیټه شي او دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. لیدونکو له ملته مننه ښې چاره.